په ټوله کې د افغانستان او په ځانګړې توګه د ننګرهار ولایت د آبادۍ اتل ډاکټر تیتسو ناکامورا د تیر کال د دسمبر میاشتې په 4مه نیټه سهار د جلال آباد ښار په منځ کې د ناپېژانده وسلوالو لخوا ووژل شو. د وژنې لومړی تلین دی او ګڼو افغانانو د هغه په یاد کې ډول ډول یادګیرنې وکړې. ډاکټر ناکامورا یو جاپان الاصل افغان و. د 1946 میلادي کال سپټمبر په 15مه نیټه د جاپان په فوکوکا ښار کې زیږیدلی و او د ژوند شاوخوا نیم عمر د افغانستان د خلکو په خدمت کې تیر کړ. ډاکټر ناکامورا چې خلکو ورته کاکامورا ویل 10 کلن و چې افغانستان ته راغلو د وخت په تیریدو سره پښتو ژبه هم زده کړه. د دې ځای د خلکو د کلتور او عنعناتو سره ځان بلد کړ او په بشپړ احترام ورته قایل و. کله کاکامورا په کړي خدمتونو غږیږو ممکن یوازې لس کول به هم ډیر وخت ونیسي خو په ټوله کې هغه په دې باور و او تل به ویل چې ټوپک نه او به پکاريږي. نوموړي په 1990 کال کې لومړی د هیواد ختیځي برخې په غریزه سیمه کې 3 روغتي مرکزونه جوړ کړل خو کاکامورا په دې پوه شو چې د سر درد ګولۍ ورکولو پر ځای باید هغه څلمانځه ولاړ شي چې سر درد یې جوړ کړي. یعنی دا ویل چې مرزونه د وچکالۍ او پاکو اوبو نشټوالي له امله رامنځته شوي نو غوره ده چې د کلینیکونو په ځای کانالونه جوړ او خلک مالدار شي. هماغه چې د ننګرهار خلکو لپاره تر 100 ډاکټرانو یو د اوبو کانال مهم وباله او په خیوي ولسوالۍ کې د اوبو د ستونزو حل په موخه 1400 ژورې څاګانې وکیندلې. د مدرسې جوړې کړې او ډیر لوی واړه کانالونه یې هم جوړ کړل چې پر مټي شاوخوا 15,000 هکټاره شاړې ځمکې آباد شو. د ګمبيري په دښته کې د شاوخوا 6 لکه خلکو ژوند مثبت تغییر کړ. خو د دې سړي خو ته چاونه کتل وی واژه ان چې قاتل هم تر اوسه نه د معلومه او د حکومت په خبره پلټنې روانې دي چې په مرګ د افغانستان لپاره ارمانونه او پلانونه نیمګړي پاتې شول. تیر کال ولسمشر غنی ویل د کاکامورا ټولې نیمګړي پروژې به بشپړوي. هغه څه چې سکالي یوازې امدا خبره یادونه وکړه. د ولسمشر غنی ستر سلاکار او د ننګرهار وسنی والی ضیاء الحق امرخیل به د کاکامورا په اړه له کابل غمجنې ویل او شاه محمود میاخیل چې هغه وخت د ننګرهار والی ویل به د کاکامورا دښمن پیدا کوي. امرخیل راغلو او شاه محمود له ننګرهار لاړو خو خبره هغه شو چې خیرتو خیرمه. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. د نکاس په خبر او نظر خبرونه کې نن ورځ بحث پام دی موضوع د زمان الله زړورم او د بحث لپاره را سره دوه قدرمن ملمانه دي محترم مخور او قومي مشر شازمان خوګانی او لیکوال او ژورنالیست خالد ارزښت. تاسو دوه ته خرغلاست وایم. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ په خبرونه کې برخه واخلئ په 0.222 په 0.222 نظرونه مو شریک کړئ او له ملمنو پوښتنې وکړئ. ملک صاحب لومړی کوم تاسو ته راشو. په افغانستان کې د ډیره عادي خبره ګڼل کیږي کله چې وپی خرامسته شي کغه په لوړه کچې کې په ټیټه کچه باندې چارواکي یا مسؤل اړوند کسان اماغه وخت کې وایي چې په دې اړه باندې پلټنې پیل شوې دي خو تر ډیره پورې د پلټنو پایلې تر اوسه نه دي شریک شوي. خو مثال هم د کاکامورا وژنه ده چې په لوړه کچه باندې وبل شي دغه پیښه به څېړل کیږي. پلټنې روانې دي اما دغه پلټنې تر اوسه نه دي پړاګه شوي او تر اوسه خلک نه دي خبر چې هغه پلټنې څه وي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. درس نه مخکې د نکاس ریډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته او په خاص ډول افغان امنیتي ځواکونو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زړور صاحب دغه خد سي شعر یو غبي کې دوی چې سین سره بوله خو هغه واچو دایم نه وړي کنه یو متل شوی دی خو زه به د افغانستان په خبره نه کوم. مشرقي خبره به وکم د موږ د مشرقي خلک خو والی چې نوې راشي چې ترڅو مبارکي خلاصو موږ دار نه بدل شوی وي. په مبارکیو کې موږ ټول وخت په مبارکیو کې تیر شي. بل والی دا اوس والی چې راغلی ما چې څونه فکر کوم دا ځوانم دی او هغه بیم لري خو زه چې شخصا د ما باور دا خاص دی خپل وخت راولو لپاره راغلی او پیسې پیدا کول لپاره راغلی کني ودا د مسؤلیت د باید کار کړي وي. یعنی که اشخاص یا د مشرقي خلکو دا غا نشو کولای نو د دولت دی او د جمهور د استاد په صفت دا کار باید کړي وي. دا نوې خبرم نه ده چې موږ صرف امدسي غمجنې غم راضي ښکاره کوو غمجن شو ځان غمجن وښیو خو نور نه کوو. خو زه د ننګرهار هغه مشران ولا چې د درندې دعوې کوي چې دلته د چې تقسیم راشي بیا خو بيخي دو هیڅ نه خپلوان پوره کیږي او نه بغا پوره کیږي دولیس بيخي نه پوره کیږي چې دا دوی د خپل غټو شخصي غټو د لپاره د شخصي کمپاینونو لپاره څومره غونډې جوړوي څومره جلسې جوړوي یعنی کوم امکانات دي چې په کار نه چوي خو لیکن د دې لپاره چې د ولسله خدمت کړي دي هیڅ تاسو امدسي موردل دولت هغه خو خالي هغه دې لپاره څوک ورته غوونه کوي غم راضي وسره کوي دوی ولکه غم راضي مسره ښکار کړی وي.
د مشرقي خلک خو موږ خو داسې یو د ما په نظر خدای وکړه چې په چا باندې ونه لګېږي موږ داسې یو لکه جزا وکړې راځو جزا وکړې داسې راځو چار څوک راشي بس ورته زنده‌باد چیغې وایو موږ خپل کوم تصمیم نه لرو چې خپل هغه وکړو یعنې هغه وخت چې کله نوی والي راځي دا ډېر ولیدلي دي عامو خلکو چې په چوکونو کې بورډونه ولګېږي د ننګرهار ولس ښاغلي محترم پلانکي والي صاحب ته ښه راغلاست وایي یعنې دغه بورډونه د عام ولس لخوا نه دي نو ما خو درته مخکې وویل چې دا ولس دی ولس نه خو ولس باندې خپوسۍ ناسته ده چې بس ځان خوروی نه شي همداسې خریږ ورڅه مریم ولس قرباني کېږي ولس دو خو زه د زري کوټو کې هم ناست دي زه د زري موټرو کې مې دو دپاره خو ټول امکانات شته دی خو زه دا یم چې د خپله د والي بې دومره ګناه نه وي لکه موږ د مشرقي د خلکو ځکه چې هغه هم راشي چې وګوري چې دا داسې خلک دي چې تا له باسې لا خوب کې هم تاویني وو هر څه تاویني نو دوله چې هغه چا نه بیا هغه کوي چې هغه یو خطر احساس کړي نو هغه خو څه لیونی نه دی چې هغه کوي هغه خپلې ګټې له راغلی که چېرته دا من حیث د یو افغان هم دا فکر کړی وی نه که مراب کاکا مراب هغه کې د باید هغه کړی وی دی والي خو زه پوښتنه هم همدا پیدا کېږي چې دی کله په کابل کې د افغان ولسمشر ستر سلاکار و له هغې نه به د ډېرې ویل چې کاکا مراد داسې یو سړی و باید د په اړه باندې پلټنې وشي اوس د هماغه ولایت والي دی چې په کم ولایت کې دغه پیښه رامنځته شوې اما تر کومې ورځې چې دی والي شوی دی اوسه پورې داسې کوم څرک نه لیدل کېږي چې د په دې اړه باندې کوم خاصې پلټنې کړي وي خاص فعالیتونه دې کړي وي نو خو ما خو مخکې درته وویل چې د خربوزه وي د خربوزې نه رنګ اخلي که نه خو دلته چې راشي نو هغه مبارکیو نه اوسه پرې نه دی خلاص تحفو نه دی خلاص تاسې باور وکړئ چې د سعودي نه د موږ مشرقي خلک راځي والي له ځان له تحفه راخستې وي او دلته خلک د لوږې نه مړه شو خو هغه هم په دې پوه دی چې دلته د غږ جګولو څوک نشته دی یعنې هېڅوک غږ نه جګوي خو بس دا ټول هغه کې چې څوک هم راشي بیرغونه ورته خوروي خو زه دې والي له داسې یم چې که ضمیر لري و د دې افغانستان یې لږ په ضمیر فکر وکړه چې د کوم تاثیر لاندې ته خو زه ښکاره یو مثال ته یم والي ځکه تاثیر لاندې دی ځکه د پیسو دپاره راغلی والي دی دا د پیسې خوښوي چې د ولس ډېرې ستونزې ده له ټلیفونونه خلکو کړي دغه له وخت نه دی ور کړی خو لیکن دغه تجارانو سره چې د وطن کې خیانت کوي و د دې بیت المال بل ځای له وړي هغو له 4 ساعته دا ورسره خدمت کړي نو په لحاظه کله چې سړي سره د پیسو شوق وي نو هغه دا وطن څه کوي هغه خپلو پیسو دپاره راغلي دي که نه وي دا د والي مسؤلیت و دا کار یې باید کړی وی څنګه دلته چې راغلي حواله کې د خپل قدرت ساتلو دپاره د تیر خلک یادول پلانې شهیدو پلانې د ټولو نمونه دې واخیستله آیا د ناکام مراد تاله په یاد نه و دا خو تاسې مخکې وي خو زه به هم دومره خبره ته وکړم چې والي نه دومره ګیلازه نه ایمان نه راځي ځکه والي خو راغلی هغه پوهېږي دا خلک پېژني خو مشرقي هغه خلک وله چې تاسې درندې درندې دعوې کوي لږ په ضمیر قضاوت وکړئ چې دې ناکام مراد ولس له خدمت کړی څنګه د کوم خو دا خبره چې ده چې موږ یې دا د بل چا تاثیر لاندې دي دا د بل چا د ډاره دا نشي یادولی دومره د مرګ نه ډارېږي چې راځي د زري کوټو کې نه وتي تاسې باور په خدای که د مرګ نه وتي خو زه دوله دا یم چې مرګ وره مرګ نه خلاصی نشته دا خامخا درځي کورونا را پیدا شوي غریب سړی ولا که مړ کېم دا تاسې به پراته وی چېرته څوک بې نږدې هم نه درځي په تاسې مرګ به مړه وی خو ګوره تاسې وګورئ نه مخکې تاسو خپلو خبرو کې وي چې د څومره خدمت کړی دی د څونه په کوم فکر او په کوم هغه د خپل عمر دلته ټول هغه کړی تاسې د قاتلینو خبره وکړه چې څنګه د موږ سربازان د سر په بدله یو قاتل نسی خو لیکن بیرته هم دا مشران چې دغه غټ غټ تیم دی بیرته خوشي کوي خو که یو سرباز راجک شو یو مجرم ورنه تخلو ډازې په وکړې ویویشتو نو دا سرباز ما بس لیلې کې دا دې ویلې ویشتې او که وتخلو یې د ویلې تخلی ښه نو چې وکړي نو خبره دا ده زړور صاحب چې د موږ ناکاموره خو د وطن له خدمت کړی ډېرو خلکو به د وطن له خدمت نور هم وکړي خو ولاکې څوک هغه کوي تر څو ځکه دا مړ ولس دی دلته ژوندی ولس نشته که ژوندی وی نو خو دا څال لونې د وطن کې یعنې تا لیدلی چې کله د وطن د بقا دپاره چا غږ جغ کړی که نه وي سړکونه پاک بند وي چې د غونډې وي یا د کنفینونو وخت وي خو زه د ننګرهار هغه مشران له چې په کابل کې ناست دي هغه له زه یم چې عادي کل په تلویزیون به تاسې خو یو غمرازي ښکاره کړې وه موږ به ویلي وه چې رای باندې راوتی نه شي ځکه مړه به شي یا به کورونیا وي دې نه به نه وتې وي خو د ننګرهار خلک چې دي دا خو بالکل داسې فکر وکړه دوله چې هر څوک راغلو بل ځای نه سړی راغلو دا بیرغونه ورته خوروي دلته ګوره ژوندی سړی نشته نه موږ مشرقي کې مشر لرو که دا هر څوک یې ځان له مشر هغه به ځان له خپله لقبې ورکوي که نه وي همدی ښکاره مثال دی ناکاموره نو خو ولس له زه دا یم چې ولسه یعنې انسان تابع د احسان دی هر څه په بدل دی موږ تاسې افغانان یو نو دا څنګه د کوم ډار موجود دی چې د غږ نشي جګولی او که د قاتل ونیول شي بیرته خوشي کېږي نو چا یې پوښتنه کړې
د موږ سربازانو موټرو پرې تړي خلک هغه کوي د هغو چې بسته د خارې په وینو اخر کړی وي مغه بیرته خوشي کیږي دلته مجازات او مکافات نشته دی پوښتنه نشته. ډیره مننه مرګ صاحب. راګرځو ارزښت صاحب کوو ګورو کاکا مراد په ډیر یو لوړ فکر سره د راغله دی یعنی ډیر شکال نه زیات وخت د افغانستان کې د خدمت لپاره تیر کو خو دغه خدماتونو سربیر او دغه فکر سربیر به ورسته د ډیر یو تاریخي پیښه سره د مخکیږي دا یو زړه بوګنون کې نه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. زړور صاحب تاسو ته او د انعکاس راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته په میز کې ناس ملک صاحب ته ټول ته سلامونه وایم. واقعیت زړه بوګدونکې پیښه ده. مخکې له دې چې دې پیښې ته راشم ملک صاحب څو ټکو ته اشاره وکړه غواړم په دې رڼا واچوم. یو دا چې تاسو پوښتنه وکړه چې تقریبا یو کال تیر شو. واقعیت دا ده چې کاکا مراد هغه قاتلین ونیول شول او همداسې په افغانستان کې نورې پیښې خپله په ننګرهار کې ډېرې داسې پیښې شوي دي چې چارواکي یې وایي وروسته د پیښې نه چې موږ باید دې قاتلین ونیسو د قانون منګولو ته به یې وسپارو خو نه دی شوی. نورې پیښې د افغانستان د ولس زموږ د ولس غوښتنه دا ده چې د ټولو پیښو قاتلین باید ونیول شي. اول خو د پیښې باید مهار شي مخکې له دې چې پیښه شي یو حادثه وشي هغې مخه ونیول شي که بیا نه کېږي په دویم قدم کې باید پیښه وپلټل شي او هغه عاملین د قانون منګول ته وسپارل شي. د کاکا مراد یا د ناکاموره پیښه له نورو پیښو زه جلا ګڼم. دا بیخي باید ډېر زر څېړل شوی وای. هغه چې د ولس غبرګون همدغسې باید چارواکو هم دې ته زر اقدام کړی وای دا پیښه څېړلی وای. د کاکا مراد پیښه ځکه له نورو زه جدا ګڼم چې د په افغانستان کې د اوبو د کنټرول یا د مهار هڅه کوله. هغه اوبه چې هره ورځ زموږ وینې په بدل کې تویږي. کاکا مراد دلته په داسې پروژو کار کوو که به له جاپان یا بل هر هیواد نه د سوال پیسې 100 روپۍ راوړلې دلته به هغه 100 روپۍ هغه مستحق شخص ته رسېدي. مطلب دا چې د کاکا مراد په ټولو پروژو کې چې د تطبیق کړي زه فکر نه کوم چې 1 روپۍ درغلي شوي وي نه د قرارداد په نوم نه د شرکت په نوم نه د بل په نوم حتی تر دې پورې چې کاکا مراد به کومې پروژې تطبیق کولې د مثال په توګه د په درنور کې د 1600 نه ډېرې څاګانې ایستلې درنور خیوه په دې ولسوالیو کې د ننګرهار دغه څاګانې به د کاکا مراد په ماشین باندې نه ایستلې دا به عامو خلکو ته ورکولې چې تر څو پورې په لاس باندې دوی کوهي وباسي په بدل کې غریبو خلکو ته یو مړۍ ډوډۍ حلاله ډوډۍ د ګټلو زمینه برابره شي. همدغه رنګه نور کومې پروژې چې یعنی غریب ولس ته کار پیدا کوي د پروژو په تطبیق کې د پروژو په تطبیق کې به درغلي نه کېدله. همغه پروژې به چې تطبیق کولې ګټه به ډېره زیاته وه. اوس ګمبیري چې د 25,000 نه ډېره هکتاره ځمکه دوی خړوبه کړه دا څومره مفیده فایده ګټوره وه د ولس لپاره. یعنی د نورو پروژو په نسبت چې زمونږ دولت پلي کوي د هغې په 100 چنده د کاکا مراد پروژې مؤثره ګټوره او نیغ په نیغې د ولس په ژوند باندې مستقیم مثبت اغېز غورځوو. نو د دې پیښې عاملین په کار ده چې ونیول شي. بل د کاکا مراد شعار دا وایي موږ هغه ساحو ته ځو چې نور خلک ورته نه ځي یعنی لرې پرتې ساحې د خطر نه ډکې ساحې هغه ځای کې چې بشري مرستو یا موسسو ته د وژلو ګواښ و خو له بده مرغه کشکې ناکامورا په هغه ځای کې وژل شوی وی چې د شعار ورکړی و. کشکې ناکامورا په واخان کې وژل شوی وی کشکې ناکامورا په درینور کې وژل شوی وی کشکې ناکامورا په چترال کې وژل شوی وی. ناکامورا د ولایت قصر په سلمترۍ کې وژل کیږي. یعنی دا د سپټه پیښه نه ده دا استخباراتي پیښه ده پلاني پیښه ده وژل شوی. څوک نه غواړي چې زمونږ اوبه کنټرول شي همغه خلکو وژلی ښکاره ده چې دلته د ولایت داخل سلمترۍ کې ناکامورا وژل کیږي نو دا ښکاره خبره چې دا یو پلان شوی او طرح شوی ډیزاین شوی پیښه زمونږ کشفي ارګانونه استخبارات چارواکي ولایت والي حتی تر رئیس جمهور پورې په دې موضوع خبرې کولې تر اوسه پورې دا قاتلین نه نیول کېږي. در حال کې قاتلین به نیول شوي وي پیدا شوي به مي زه دا ګمان لرم زه دا یقین لرم چې دا به خوشي شوي وي حتی تر دې پورې چې څوک دا جرأت نه لري چې هغه قاتلین رابرسېره کړي چې دغه احمد محمود دغه کسان ول.
خو دا د افغان ولس سره ستر خیانت ده چې د ناکامو راغوندې شخص قاتلین نه وژل کیږي. هغه یو انسان دوست او بشر دوست انسان و. هغه د جاپان غوندې ششمحل وطن هغه ملک چې د هیڅ شي پکې کمای نه و د اسوده ژوند پرې خو د راغی ننګرهار ته راغی سیمې ته راغی افغانستان ته. دلته د افغانستان ولس غریب ولس لپاره هغه پروژې پلي کول چې د دوی په ژوند مستقیم اغیز کوي. مګر له بده مرغه دلته مونږ یو کاکا مراد ونشو ساتلی. دا زمونږ ضعف ده، زمونږ غفلت ده او د چارواکو نه پاملرنه ده. نو مخکې ما ویل که دا په لرې ساحه کې وژل شوی مونږ به یې ګیله کوو. ډېره مننه. راګر زوبې ته ملک صاحب ارزښت صاحب یادونه وکړه چې یوازینۍ پروژې د کاکا مراد وي چې په دې کې درغلي نشته او هغه څه چې موږ فیصله ورته وایي پیسې وهنه پکې نه وه او د ده مرستې یا د پروژو ګټه هغو خلکو ته رسېده چې څوک مستحق وه. اما دی وایي چې بدبختانه په افغانستان کې نور چارواکي د هره پروژه یا د هر چا مرسته مستحق کس ته نه سپارل کېږي، خو بیا هم د ده نه ساتنه ونه شو. د ما په نظر د خبرې زه ارزښت صاحب خبره زه کته دوم خو زه به داسې وایم چې البته د من خلکو له بمدا جرم ښکارېدلو چې تا مستحق ولا ویر کوله. ځکه دلته ټول خیانت کوي نو تا څنګه داسې حقیقي کار کولو؟ تاسو باور وکړئ چې د دریم لاس څلورم لاس پروژه خرڅېږي نو دې مقصد چې دی دا درغلي یعنې څه شی موږ خو که څوک سړک له وځي غلی وکړه بچیان یې په نارې وي هغه غل دی او دلته چې لسم لاس پروژه خرڅوي بیا ملکان لري موږ غوندې ملکان له چې راشي لاسو ګاډیو کې یوه بوجې سې مټه چولې وي بیا د بادسازۍ اتل هغلی بادسازۍ اتلې. ارزښت صاحب یوې خبرې ته زه غږ کوم چې دې کې شک نشته دی چې دا هغه چا ویجلی دی چې څوک د دې اوبو هغه دی. خو د ما په نظر د هغه نه ځکه ګیله ونه کړو کیکر نه څوک د خرما تمه نه کوي هغه خو دښمن نه موږ کلم د دوست تمه نه کوو خو هغې ځای نه مرمۍ نه درغلي نه دی په ویشتی دلته دا کار شوی. تاسو باور وکړئ د ولي چې نه د ویدام د مغې خلکو نه ډارېږي چې د خپل قدرت ساتي ځکه ناکامورا په باره کې غلی پاتې دی. د خپلې چوکۍ د ساتلو لپاره هغه دی که نه وي د کابل نه شي دا خبرې کولې خو هلته کابل کې اوس دلته نږدې دی چې هسې نه بیا مې وظیفې نه لري کي. مونږ خو داسې شوي یو چې تاسې باور وکړئ که ما په خوله راځي چې زه دغه د چا نوم واخلم د بل ملک د هغه ځکه چې اوس هر څوک کوشش کوي مکتب کې زه اول نوم راشم نو چې اوس موږ تنبال یو خدای موږ نیمګړتیا ده موږ یې په خپل لاس راولو په خپله خو هغې ځای نه خو کومه مرمۍ موږ له نه درغلې او لکه دا د درغلیو خبره چې تا وکړه یعنې تاسې باور وکړئ زه د شیرزادو ولسوالۍ یم د موږ د شیرزادو ملکانو کونجاړې راغلي وي دی م جلال آباد کې تقسیم کړي ولس له خدای کې ور کړي وي درغلي تاسې څه شي لی نو دلته خو غاګانې هم نه لرلې چې دی تقسیمولې مرستې ولس له یو شی هم نه دی رسېدلی همیشه ټول نمایشي کارونه دي پروژې هم هغه څوک چې دغه دویم لاس او درېمې چې خرڅوي نو خو په همدې درغلي خپل هم دغه دی او بل د یو خبره وکړه دې کې شک نشته چې استخباراتي مسالې دلته شته خو زه په خپل افغان امنیتي ځواکونو په سربازانو هیڅ کله شک نه کوم موږ سربازان د سر په بدله باندې د خپل وطن نه دفاع کوي چارواکي اشخاصو باندې خبرې دي ځکه اشخاصو باندې دي چې اوس فرضاً که قومندان د امنیې له وزیر داخله زنګ ووایي نو قومندان د امنیې وزیر د داخله مخکې خو څه نشي کولی که نه دلته خبرې داسې دي وزیر داخله له چې پارلمان والا وایي بیا رایه نه در کومه ما تاسې باور وکړئ خدای وکړي چې بس بل خوا لاړ نه شي هغه پارلمان نه چې خلک منې کړي وه څه نومېدو یو قسم چې نومېدلو او یو سرباز و که نه او لغمان و خلکو دا یعنې دا باور عیساخانه دا چې ما کوم ځای کې م ولیدو دا چې نور هېڅ واسه مې ونه شي که نه که چکور سره یې په چکوي وایم چې تا بې دا پرېښې وه چې دا دونه افغانان مړه کېدو چې دی پارلمان نه خلاص وی تاسو باور په خدای وکړئ افغانستان کې غټ فساد چې دی پارلمان او ملکانو دی جوړ کړی دی ټول مشکل ټول نه اکثره چې زه وایم ټول ملک تر ملک او وکیل تر وکیله به پار کوي داسې وکیلان هم شته لکه اوس شپون صاحب نو دا خو اوس هغې کې نه راځي چې یعنې د ولس غږ هلته جګوي او داسې وکیلان هم موږ لرو چې تاسې باور وکړئ چې هغه پارلمان له هم بیخي نه ځي او تنخوا اخلي په لوړه کچه همدا پارلمان چې دوی ویل چې د کاکا مراد قاتلین باید زر تر زر او اتمن نو چې چا زه اوس دا یم نو دا خو غریب سړي کار نه دی چې کړی وي نو خو زه اوس هم دلته یم چې جنګ یم چا سره دی سوله دي چا څه وکړو دې ځای کې اوس یې موږ نه خبره ورکه دی چا جنګ شروع کړی هغه سوله خبرې هم کوي نو دا خو اوس چې پارلمان د وکیلانو خبره نه وي نو د ننګرهار وکیلان د کابل کې چې ناست دي دو څنګه غلي ناست دا رښتیا دونه کمزوري دي دو خو که اعتراض وای څوک مړ شو داسې زخمي شو ته بیا ګورې تونه لرې بندوي خو دا ګوره دا داسې یو مسلې ده چې که څوک که هغه چارواکي هغه مسؤلین چې دا خبره نه رسپړي ممکن خپل هم دوی مدیان وي زه یم شریک د جرم یې جرم دی
ځکه دا ټول داسې موږ نه یو دا به ډېر خلک به پکې وي خو ډازې خو یو کس کې موږ له صرف ډاز وله مجرم ښکارېږي خو ډاز ولی ما په نظر مجرم نه دی وسله خپله ډازې نه کوي دا وسله چا راوړې موږ خو چې ښار له رځو تاسې باور وکړئ چې 20 ځایه تلاشي کېږو ولکه یو چاکو راوړی شو چې راسره وي یعنې دومره هغه کېږو نو دا په غټ لښکر سره ځي دا رښتیا استخباراتي جنګ دی دې کې شک نشته خو لیکن د موږ سربازانو کې مشکل نشته اشخاصو کې ده خبره په اشخاصو کې بالکل شته که نه وي ښکاره مثال یې د امرخیل صاحب دی څنګه کابل نه چیغې ویلې دلته خپلې چوکۍ دپاره هېڅ ځان هم نه پوهوي دا باور وکړم دې نه ډارېږي ځکه ناکامورا زه په دې افسوس کوم چې ناکامورا د پامیل بیا هلته خلک پوښتنه کوي چې د ناکامورا په څه شي باندې مړ شو دوی به څه وتې چې دلته څه جرم کولو چې دا مړ شو یعنې افغانان له په کومه سترګه ګوري نو زه یم که افغان وي دغه ځای کې دی لږ ځان څه سوچ وکړي چې د کوم د څه شی کوي خلکو له یاره د اوبه ورته مهارولې د څاګانې ورته ایستلې د کورونه دا جرم و آیا افغانستان هم داسې خلک دي تاسو خپله فکر وکړئ افغانانو له په کوم نظر څوک ګوري چې ته ورته هغه کوي او دا دې مړ کوي او هغه څوک چې د مرګ دي هغه هم په کوټو کې ځي د زري کوټو کې ساتلي نو د مرګ نه یې دوکه چېرته په خپل عقیدې جوړې وي او رښتیا د وطن هغه وي نو د مرګ نه څنګه کوټو کې ننوتې دي چې بیخي راوځي نه دا کمرې مې لګولې دي دې کمرې لګولې بیا هم ډارېږي تاسو باور په خدای وکړه دا دونه دو ضمیر خرڅ کړی ځکه ډارېږي که نه ویلي وډار شي نو مرګ حتمي دی د دې نه خو څوک خلاصی نه لري نو زه بیا راشم یوې خبرې له چې ولس موږ خپل افغانان باید دا ولس نور داسې پاتې نه شو ځکه موږ شو په جاپان کې خو بالکل د موږ هغه ختم شو ځکه ناکامورا یې چی کول هلته چې داسې کار یې ورسره وکړو خو بیا زه دا یم په ننګرهار کې بیا لږ د دې خیوي خلکو له راشم چې تاسې له خو هغه څاګانې ایستلې دي یاره موږ له خو داسې به وویو چې دا ځینې خلکو له بې څا کلي کې نه ووتلې دا تاغه بې لري تاسو له ایستلې تاسې څنګه غلي یې تاسې څنګه غلي یې هېڅ ځان هم نه پوهوې نو دلته خو داسې هم نه دی اوس قدرت کې هم که سړی وایي چې قدرت اوس احمد علي د ننګرهار ولایتي شورا رئیس دی یعنې د ده نه موږ دا غواړی چې باید تا دا غږ جګ کړی وی ته خو ښه فکر والا یې ځوان ډېره مننه ملک صاحب همدې پوښتنه دا زما اخیره پوښتنه ده ممکن په همدې باندې تاسو بیا تفصیلي وغږېږئ ارزښت صاحب ولسمشر هماغه وخت چې د ده پیښه رامنځته شوله ولسمشر وویل چې د نیمګړې پروژې به تکمیلوي د هغه ارمانونه یا پلانونه چې د نیمګړي پاتې دي د دې په برخه کې د کوټلي ګامونه پورته کوي اوس چې کله یو کال پوره کېږي یوازې دغه خبره د تازه کولو په شکل باندې کوي چې دی بیا وایي چې د ناکامورا ټولې نیمګړې پروژې باید تعقیب شي څه فکر کوئ تر اوسه پورې د ناکامورا نیمګړې پروژې کې کوم تغییر راغلی دی کومې پوره شوي دي که نه دي پوره شوي یا ولسمشر په خپلو خبرو کې ژمن پاتې شوی دی که نه دی پاتې شوی د ناکامورا د مرګ نه وروسته زه فکر نه کوم چې د ناکامورا دا کومې نیمګړې پروژې چې وي دې باندې کار نه دی شوی یوازې هغه د مروارید کانال چې کوم په خیوه کې د دې د پاکولو کار دا اوس شروع کړی ده چې هغه هم د ولس سترګو کې شګې اچي د دې لپاره چې دغه ولس یو کال د دې پوره شو موږ یې نه قاتلین ونیول نه په دې نیمګړو پروژو باندې کار وکړو همدغه پرون شپه د ننګرهار والي ضیاء الحق امرخیل ویل چې موږ هڅه کوو چې د لپاره بودیجه پیدا کړو نو ممکن د بودیجې د کمښت له وجې خو اصل کې ناکامورا چې خپله ژوندی او دا پروژې تطبیق کولې هغه نه د بودیجې د کمښت مشکل درلوده نه بل درلود نه بل یعنې هغه پروژې چې د جاپان سفارت هم واده کړې وه خپله ولسمشر غنیم ویل چې دا پروژې پلي کوي او د ننګرهار چارواکو هغه وخت سره ویل چې موږ به د ناکامورا د نیمګړې کمې پروژې چې دي دا به پوره کوو نو ګمبیري خو څه لري نه ده ټول خلک کولی شي ورشي چې هغلته د ناکامورا تر مرګ وروسته که یو 2 متره ویاله یا 2 متره کانال هم ویستل شوی نو دا چارواکي دې ولس ته وښیي چې دغه کار شوی نه دی شوی بیخي کار نه دی شوی د ناکامورا مرګ یوازې دا نه و چې د هغه نیمګړې پروژې په ټپه ودرېدې بلکې هغه خیریه موسسې هغه اشخاص بشردوست اشخاص لکه ناکامورا غوندې چې دوی غوښتل چې دلته دغسې پروژو باندې کار وکړي چې اقتصادي اغېزې د په غریبو خلکو ډېر زیات د ولس ته ډېره ګټه رسېږي هغه تطبیق کړي د هغې مخه یې هم نیولې ده نورې خیریه پروژې په درنور خیوه یا دغسې نورې خیریه موسسې چې په دغو برخو کې باید کار کولی اوس یې نه کوي ډارېږي ځکه چې افغان چارواکي دلته ولایتي مسؤلین د دوی امنیت نشي نیولی نو چې ناکامورا غوندې یو کس کاکامورات غوندې یو کس چې وژل کېږي چې نه هغه د چا مذهب کې کار درلوده نه دین کې و نه بل نه په ژبه کې حتی پښتو ژبه یې زده کړې وه ولس
ولس سره په هغه لباس کې بکیناستو پاسې د نامغه محلي خلکو رسم او رواج باندې بده حرکت کو هغه وجل کېږي. نو داسې انجینران چې هغه ساحې ته نور زی نو د هغوی امنیت څوک خوندي کولی شي؟ څوک یې نشي خوندي کولی. دا یو اسبانه ده او همغه وخت کې د ولس احساسات په دې خبرو خاموشه کړ چې د ناکامورا دغه نیمګړې پروژې به بشپړو. تر ننه پورې یوه پروژه هم نه ده بشپړه کړې او زه یقین لرم چې له دې وروسته به هم یوه نیمګړې پروژه بشپړه نه کړي. ډېره مننه. ولس هم بیا په دې کې مسؤلیت لري. یو څو اړیکې راخلو او د اوریدونکو نظرونه یا د هغې پوښتنې چې مېلمنو نه کومې پوښتنې لري. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. ستاسو نوم کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ تاسو مېلمنو ته تاسو ټول اوریدونکو ته نیکې هیلې استقامت وړاندې کوم. ریحان افغان یم د سپین غر. وعلیکم السلام ریحان افغان سپین غر نه. مهرباني وکړئ. خبره خدا ده چې دلته په افغانستان کې دا یو تکامرال نه ده چې دلته وژل کېږي. افغانستان کې داسې ډېرې پیښې وشوې خو هېڅوک یې مهم نه کوي ځکه چې دلته زورواکي ده او مافیا کړی دي او اشخاص چې د استخباراتي کړو په ګټه کې هغه دلته په تاوان کې هغه دلته ژوندی نه پرېږدي. زه مثال په طور درته وایم د بین الملل کې چې د زموږ د اوبو شخړه په کومه په بین الملل کې ده د اوبو شخړه هم د ایران سره ده هم د پاکستان سره ده. په دغه اوبو په شخړو باندې زموږ دلته په تاسو په یادي په کونړ کې تیر 15 کاله مخکې وژل شو. همداسې په نورو علاقو کې خو زه دومره وایم پوښتنه دا پیدا کېږي چې دا افغانستان دا کوم خلک چې کومې کړۍ دلته ګرځي دغه دپاره افغانستان حکومت کمزوره دی دوی نیولی نه شي او که نه څه بله وجه ده. ډېره مننه تاسو نه. مننه. ستاسو پوښتنه او نظر موږ واخیستو. اوریدونکي یو بل هم راخلو. السلام علیکم. بله السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ ډېره مننه. زړور صاحب عبدالرحمن روحاني له خوږیاڼو ولسوالۍ نه مې درته اړیکه نیولې. عبدالرحمن خوږیاڼو نه. مهرباني وکړئ عبدالرحمن ورور. موضوع په تړاو ده راته واضح دي. موضوع خو د ډاکټر ناکامورا په تړاو د پلانډه کې درته خو دا و چې تاسو باید موضوع لمړی اوریدل بیا مو اړیکه نیولې. ډاکټر ناکامورا وژن د ناکامورا په اړه څنګه لکه تاسو رادیو تعقیب کوي او خبرونه واوري بیا اړیکه ونیسئ. بل اوریدونکو راخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورور. وعلیکم السلام. تاسو نوم کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ عبدالوهاب خبرې کوم. شپږمې ناهیله خبرې خو ډېرې په ځای خبرې وشولې او ملک صاحب هم پوره خبرې وکړې خو زموږ شاه محمود میاخیل صاحب د کاکامورا په د مرګ په اړه کې خو ډېر ستر ګام پورته کړ او د هغه لپاره ډېره منډه وکړه او د هغو د پروژو د مخنیوي لپاره ډېر غټ اقدام وکړ. هلته ګمبیري کې او د هغه په وخت کې مړ شو. نو په شاه محمود میاخیل سره څه بد نه وایي خو دا د ولسمشر ځانګړی استازی چې دی امرخیل صاحب اوس ګورو چې دی د شاه محمود میاخیل مګي کار کولی شي او که نشي کولی. ستاسو توجه نه ډېره مننه. ډېره مننه. ستاسو دا نظر به موږ مېلمنو سره شریک کړو هغوی په اړه باندې خبرې وکړي. یو اورېدونکی بل هم راخلو. السلام علیکم. الو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه. ستاسو نوم کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ نوم مې شمالي د ننګرهار سرحد ولسوالۍ. شمالي سرخرود نه. مهرباني وکړئ. زما خو نظر دغه ده چې زموږ د ولسمشر نیولې که نه د والي پورې برغمنانه ټول غله دي. نور څه ویل غواړئ؟ نه نور څه نه ویل نه غواړم مخامخ. ډېره مننه. خاوریدونکو فکر کوم دومره بس د خبرونه وخت کم دی او غواړو چې میلمانه په دې باندې وغږیږي. ملک صاحب ریحان افغان او عبدالواحد او شمالي سرخرود نو ریحان افغان ویل چې د ناکامورا پیښه نه لومړنۍ ده او نه وروستۍ ده او نه د یوازینۍ پیښه ده. دغه سړي ناکامورا په شکل باندې وجل شوی دي او پښتنه دا و چې افغان حکومت کمزور دی کنه اصلا نشته دوی هغه مدین نشته دي. عبدالواحد غواړم چې ټولې پوښتنې تاسو ته واضح کړم.
د وخت د کموالي په هغه باندې اساس باندې عبدالواحد ورور شپږم نه دی چې شاه محمود میاخیل په رښتینی ډول سره د کاکا مراد په د وژنې په قتلونو په پیدا کولو کې په رښتینی ډول سره د منډه کړې ده. یوازینی امرخیل چې د خپل مسولیت سم نه دی ادا کړی او روسي پښتنو به د ارزښت نه وکړو. د ورور چې ویلي چې دا حکومت کمزورې دی وکړه نه، زه د سیمه چې حکومت چا نه جوړ دی ولس نه جوړ دی. ولس خو بیخي همکاري کوي نه، خو حکومت چې سربازان یې ونیسي بیرته همدغه ملکان او همدا وکیلان صاحبان ورځي بیرته خوشي کوي چې نه خوشي کوي. تاسې په دغه فکر وکړئ چې د سولې په پروسه کې به وي که بندیان به نه خوش کوي دا چې د ډاکټر صاحب اشرف غني خیلو دا سولې له خنډ جوړوي بندیان نه خوشي کوي چې خوشي کړه اوس یې پاک قاتلین خوشي کړه خان کوم کار وکړي یمن خلک هم په یو کې نه ودرېږي. حکومت کمزور نه دی، حکومت چې کمزورې کړی دی ملک کمزورې کړی، وکیل کمزورې کړی. که ملکان وکیلان تاسې باور وکړئ دا په رښتوني د دې وطن سره هغه وکړي هېڅ مشکل نشته. نو اوس هر څه له خو ډاکټر صاحب اشرف غني ودرېدی هم نشي چې اوس هر شی دې هغه وکړي. نو موږ یې باندې څال دی نو خو خامخا هغه تش هم دغه هغه له پاتې دی پوه شوې ټول چې چا له هغه ویر کړي. یو بل دا بل ورور چې وي چې شاه محمود میاخیل په کې دې کې شک نشته دی باید هر چا ښه له ښه ووایو خرابه له خرابه ووایو. که د ناکامورا په هغه کې هغه نه دی کړی خو شاه محمود میاخیل یو څه دلته باجګیرۍ والا لاسونه لاند کړله چې هغه اخیستلې به ډېرو یعنې دا چې ماله څومره اندازه مثبت څه کارونه یې وکړه هغه یاد خو یې کړو غاښ خو یې جګولو که نه. نو تاسې امرخیل صاحب له وایئ چې دی له مشاور هم دی دا خو تش غږ هم نه جګوي دا دومره د خپل قدرت ساتي. زیات مسؤلیت د ده و چې دا اوس هغه کړی وی. نو د ما په نظر چې د شاه محمود میاخیل نه دی ده هغه خپل وخت سره هغه خپل هغه چیغې غږ او هغه کړی دی خو د ده مسؤلیت زیات دی. ده خو باید دا لمانځلی وی دا کار خو یې کړی وی که نه ده خو دا هم ونه کړلو. خو موږ له څه کول پکار یاره موږ به تش هم د لمانځنو باندې هغه کوو بس نه کوو. هر څوک دی ویجل کېږي دا دلته چې دا ډازې پکېدلې یعنې ولس هم دونه یو سړی راځي څوک ولي نور هر سړی سر پټوي چې ماله پکې چې ونه شي. ولس کله رجک شوی او دا د چارواکو د هغه چا جخ کړی خو دون دا ولس دی چې بیرته بیرغونه ورته خوروي که نه. نو مرو خو هسې خو زه د ولس له دا یم چاسې مرو نو چې مرو خو راځئ خو له خو دغه رښتیا دا خو دویمه درجه مسلماني ده. مونږ خو چې چا څه مرګلي هغه که هر شی کوي مونږ یې دا ښه کوي صاحبه ته ښه کوي په هغې سترګې پټې کړي نه باید رښتوني د وطن سره یوازې سربازان د دې وطن هغه نه دي چې هغه بې ساتنه کوي کوڅه کې سربازان هم نشي ودرېدی بیا قاتلین ونیول شي توکي خوش کوي دا موږ له معلومات نشته خو همدغه وکیلان دي همدا ملکان دي دغه کوي. نو د حل لاره په افغانستان کې که موږ غواړو ملک و ملا باید په کلي کې رسه جوړ شي تر څو چې ملک و ملا جوړ نشي زړور صاحب ته باور وکړه که دا ټولنه جوړه کړي دا تاسې د ما د یو ولسي وګړي په صفت جنګ د ملک و ملا دی او پکې تباه ټول ولس دا د ما خپل شخصي نظر دی او بس د خپلو سربازانو تر شا که چې افغان ځل نه یې باید ودرېږي او چې دا وطن ویرنوي هغه که هر څوک دی هغه د وطن نه دی ځکه نه دی که وی خو په دې وطن به زړه در کړی وو په افغانانو به زړه در کړی وو او چې د افغانستان طبیعت لري نالکري طبیعت لري هغې له موږ خو نه شو ویلی ته غیر مسلمه یې دې وطن نه وځه ډېره مننه. ارزښت صاحب شمالي ورور و د سرخرو نه دی ویلی چې د ولسمشر نه نیولې تر والي وان تر جوالي پورې ټول د په خپلو ټکو غله یاد کړله یعنې هېڅوک هم دلته سم نه دی بیا چې هېڅوک سم نه شو بیا ګیله چاته وکړو د ولس دردېدلی ده دغه ورور چې دا خبره وکړه شمالي له سخرود نه واقعیت دا ده چې د ولس هغه اعتماد چې په حکومت باید وای دا حکومت ونه شو ساتلی ورځ په ورځ دا فاصلې زیاتې شو اوس دا حالت دې ته راورسېده چې ولس له حکومت نه متنفره ده. ومې ویله چې په سلمترۍ کې د قصر ناکامورا ووژل شو قاتلین ونه نیول شول تر اوسه پورې هېڅ نتیجه یې ورنه کړه. هر ورځ په دې ښار کې هدفي وژنې کېږي څوک نه نیول کېږي ولسوالۍ ولایتونه د سقوط له ګواښ سره مخ دي امنیت نشته هغه رغنیزې پروژې چې باید د حکومت دنده را پلي کړي هغه نه پلي کېږي که پلي کېږي نو 100 روپیو کې 1 روپۍ هغه غریب سړي یا ولس ته خیر ده دغه 99 چارواکي حیف و میل کوي. نو همدا وجه ده چې د حکومت کمزور اقدامات غلا فساد دې کې هېڅ شک نشته چې دا شته ده همدغه ولس بې
باور کړی ځکه وایي چې غله دي نو خو حق ورته خوړلی ځکه به وایي چې غله که حق ورته رسېدلی وی په سخرودو کې دته خپل حق رسېدلی وی هلته انکشافي کارونه په مخ تللي وی هغلته امنیت وی هغلته مکتب وی هغلته باسازي وی دغه ورور د ولس د له کړنو نه راضي وی نو دا به اوس نه ویلی چې دی غل دی حکومتداري ولایت په دې نه کېږي چې ولسي غونډه راوغواړه هماغه غونډې سره هم زه موافق یم موافق نه یم ولس یو ورځ له کاره وباسه 3 ورځې ترتیبات او هماغه ولسي غونډه کې هم پیسې د بینرو د دې شیانو په نوم ووهه نور ګټه یې څه واده وکړه عملي کېږي نه واده وکړه عملي کېږي نه دغه حکومت کش کې دلته د ولایتي چارواکي کوم مسؤل هم دلته ناست وی دی دې وایي چې په ننګرهار کې دغه ولایتي چارواکو کومه واده تر څو پورې عملي کړې ده یو هم نه ده عملي کړې نو چې وعدې نه عملي کوي ولس پې بې اعتماده کېږي ښکاره خبره ده چې شمالي ورور غوندې خلک به ورته د غله خطاب کوي ځکه د حق یې خوړلی نو دغه ستونزې دي بله خبره یو ورور ویل چې حکومت کمزوری دی که څنګه کمزوری نه ده اراده موجوده نه ده او ولس دوی حکومتي چارواکي زموږ په نفس پوه شوي دي زموږ د ولس په نفس پوه شوي هغوی پوهېږي هماغه ورځو کې چې ناکامورا ووژل شو ټول ولس کې شور جوړ شو که بېسواده او که باسواده او که ټول یو شور جوړ کړي یو ځواک جوړ کړي هماغه وخت کې دوی وعدې وکړې حتی ولسمشر غني دې ته مجبور کړي چې کاکا مراد جنازه په خپلو اوږو واخلي دا د ولس زور و د ولس فشار و که نه که په مرګ باندې یوه اعلامیه هم د غندنې خپره کړې وی خو ولس بیرته د همغه ولس د شور و ځواک او د مینې نه غلطه استفاده وشه شاه محمود میاخیل دغه کالدارې چې بند شو د غریب سړي خپل جب نه ویستې دا اوس هم غټ کاروبار ټول په کالدارو ده دا د ولس مینه ده چې د حکومت د خلکو سره کوي دا د ولس مینه ده چې د چارواکو ته یې ورکړه د شاه محمود په ننګرهار کې دا کالدارې تقریبا 2001 کال نه مغه افغاني چې راوت شوي ویل چې کالدارې بندو نه بندېدې کله چې کامورا ووژل شو د دې د وژلو په غبرګون کې ولس دومره مینه ښکاره کړه چې کالدارې د خپلو جیبونو نه وایستلې هغوی پوهېدل ولس چې دا کار پاکستان کړی او پاکستان نه غواړي چې د افغانستان اوبه مهار شي د هغوی نور وسه نه رسېده دا کالدارې ورته په دې مخ ته په للتورخم نه ورته واړولې خو مګر له بده مرغه په مقابل کې د ولس مینې چارواکو ولس ته څه ورکړل هېڅ یې ورنه کړل همغه ولس چې خپل کالدارې د خپل جیب نه ویستلې قیمتي یو په 2 چنده کړه ولس دې ته مجبوره کړه چې آینده کې دغسې ملي برنامو د ملي پروګرامونو مخالفت وکړي یا ورسره مینه ښکاره نه کړي هغه قیمتي ګوره چې اوس ټول په ننګرهار کې دا قیمتي ده ټول خلک عام ولس او دا ټول وایي چې دا د شاه محمود میاخیل له وجې وه او دا د ولایتي چارواکو د ننګرهار او دغه غریب خلک په یو اقتصادي مافیا کې تر تیغ لاندې راوستل ولس د غریبي او مشکلات سره مخ کړه دا اوس چې قیمتي ده دا نو ولس د هغه مینې قرباني شو چې د ناکامورا د وژلو په بدل کې دوی د خپل جیب نه کالدارې ویستې او په مقابل کې ولس حکومتي چارواکو دغه سوغات ورته ورکړه نو دغه اوس هم چې دی کالدارې غټ کاروبارونه اوس هم په کالدارو دي په لرو پرتو سیمو کې تورخم خواته اوس هم کالدارې چلیږي نو هدف دا دی چې ولس یو خبره چې د اخر کې ورته اشاره کول غواړم هغه دا ده چې ولس هم یوازې په فیسبوک یوازې ټولنیزو رسنیو له لارې یوازې ټولنیزو رسنیو له لارې دا باید غندنه ونه کړي یو ځل راووځي سړک ورته بند کړي لاره ورته بند کړي مظاهره ورته وکړي چې یو کال پوره شو دغلته ورته د قصر مخکې خیمه واچوي دغه د خیوې او د درونورو د دې ولسونه د ناکامورا دوی سره څه بد کړي دا زه ورسره ودرېږم ټول مشرقي ورسره ودرېږي کوم افغان چې ښه احساس لري دوی ټول ورسره ودرېږي د ولایت مخکې ورته خیمه واچوي چې راته 3 ورځو پورې د ناکامورا قاتلین پیدا کوي یا کډه بار کازه نه مې امنیت نیوی شي نه راته د باسازي پروژې تطبیقوی شي هغه څوک چې باسازي پروژې تطبیقي هغې راته ساتلی نه شي خیر نو ته قید شي دا دونه بودیجه د امکانات د حکومتي دا په چا خوري خپل حفمل کې د ولس په اقتصادي ژوند کې هیڅ پرمختګ نه دی راغلی نو دا هغه ستونزې چې دویم چې ولس هم باید لږ نور اقدام وکړي اقدام داسې وکړي چې ته د خولې غندل قناعت نه کړي لیکل قناعت نه کړي په رسنیو کې ناستې قناعت نه کړي باید عملا میدان ته راوځي سړکونه ورته بند کړي لارې ورته بند کړي تر هغو پورې چې د دوی غوښتنې ونه منل شي باید هغه سړک ورته خوشي نه کړي. ډېره مننه ارزښت صاحب ډېره مننه خوشحاله اوسئ. ملک صاحب د وروستۍ پوښتنې په حیث درنه پوښتمه چې تاسو که څه هم لږ لنډه اشاره ورته وکړه د ننګرهار ولسونه په ځانګړې توګه د خیوي ولسوالۍ خلک چې هغوی ته کاکا مراد ډیر خدمت کړی په ټوله کې افغانستان دپاره کاکا مراد خدمت کړی خو دغه خلک مشخصا ترېنه ګټه اخلي دوی باید د کاکا مراد د قاتلینو د نیولو لپاره اوس څه وکړي؟ زه وایم چې د خیوي خلک خو هر څه کولی شي دومره بې خبر هم نه وي د خیوي خلک
چې دوی له دا اندازه نه وي چې ناکامورا څنګه مړ شو. ناکامورا مخکې مې یو ځل که خیال وي تاسو د پسې څه خلک راغلي وو، بیا وخت سره سیف ګل کریم پسې ووتلو ونیولو، یو وخت کې چې عملیات شی په شوی و که نه مخکې د دې نه په دې جاپاني باندې. نو د ښوي خلک باید راوځي، باید راجګ شي، د دې پوښتنه وکړي. یعنې حاجي صاحب حضرت علي په پارلمان کې د هغه دلته ولایتي شورا رئیس احمد علي ولایتي شورا رئیس دی، دا خو هم نه دی چې دوی غږ نشي کولی، دا خو هم نه دی چې دوی هغه نشي کولی. دوی له خو په کار ده چې دا وکړي، ځکه دا په دې معنا نه چې موږ کوم تعصب لرو، هغه هم د موږ وطن دی، ټول افغانان یو، خو لیکن دوی لپاره کار شوی دی. نو د مور نه مخکې د وزن لکه چې خدای وال ما وبخي به مور پلار وبخي، نو دوی له کار کړي د نورو نه زیات باید دوی راجګ شي، د دې پوښتنه وکړي. د سیم نه دي چې دوی دې پوښتنه نشي کولی، ځکه غږ یې رسېږي، د موږ غږ به نه رسېږي، د ولس نو دوی غږ خو تر ریاست جمهوري پورې هم رسېږي، تر پارلمان. همدا خلک قیام وکړي ودرېږي، فکر کوي چې نور قومونه به هم د دوی سره یو ځای شي او د دې غوښتنه به وکړي چې قاتلین پیدا شي، د دغه ډول پیښو مخنیوی په ټوله کې وشي. یاره باور وکړه، ما په نظر د غږ سړی نشته، ولس د همدې نه ډارېږي چې چېرې څوک غږ وکړي د مسؤلیت یې واخلي. نور مرګ له ولس ځان نشي، خو غږ له ځان نشي نیولی، هغه کار دی چې راجګ شي. یعنې دومره خلک به پسې ودرېږي، تاسې باور په خدای وکړه چې زه درته یم افغانان ډېر احساس والا دي. تاسې دغې له فکر وکړئ کرکټ به خارج کې وګټلو، خوشحاله نه به رکشي والا په چټ رکشا راوړل، دونه به خوشحاله وو، خدای احساس یې لرلو، کني کرکټ خود نه وګټل، ټول ودرېږي ورپسې. خو چې څوک د غږ سړی پیدا شي نو دوی غږ خو رسېږي، موږ غږ خو څوک نه اوري، نو خو کار څومره چېږي وایي یو ځای پورې به رسېږي، دوی غږ خو تر رئیس جمهور پورې رسېږي، دوی باید ورسوي، د دوی مسؤلیت هم دی او د هغه هم دی، ولږ دی په دې فکر وکړي کار یې چاله کړی، نو دومره خو هغه احسان تابع دی انسان دی کنه. ډیره مننه ملک صاحب، په ټوله کې د خبرونې د افغان امنیتي ځواکونه ډیره مننه. د خبرونې وخت را سره پای ته رسېدلی، میلمانه را سره و قومي مشر او مخور ملک شاه زمان او همدارنګه لیکوال او ژورنالیست خالد ارزښت. تاسو نه مننه چې خبرونه کې را سره وئ. قدرمن اورېدونکو، د دوی نظرونه دا و چې ملک شاه زمان ول ننګرهار ته چې کله نوی والي راشي تر څو چې د دوی مبارکین خلاصېږي بل والي راغلی وي یا هم بدل شوی وي، همدارنګه وایي چې افغان سربازان د سر په بدل قاتل او مجرم ونیسي، بیا لوړپوړي چارواکي بیرته خوشي شي. نو هغه ده چې سربازان بیرته مایوسه کیږي یا مثلا د دوی په زړه کې یو مایوسي پیدا کیږي. د ننګرهار مشران دی وایي چې هغه ډول مسؤلیت چې د دوی نه دی ادا کړی، هغه په کابل کې دی یا همدلته دی، دی وایي چې د چا نه لور ده چې د کاکا مراد مرستې دي رښتینې مستحقو خلکو ته رسېدلی و، نو هماغه و چې دی ختم کړلو یا یې ووژلو. هغوی چې باید ختم شي دی وایي، او هغوی چې د نورو په وژنو کې لاس لري او ناخوالې رامنځته کړي، دوی راپاڅېږي په ځای چې دوی ووژل شي نور وژني. دی وایي یوازې حکومت هم ملامت نه دی، ولس مړوالی یا د هغوی مړ پاتې کېدل خپله د ناخوالو سبب شوي دي. هر څوک چې دی وایي مسؤلیت لري چې خپل مسؤلیت د هېواد د ابادۍ لپاره ادا کړي، هغه که د په نظامي دریشۍ کې وي یا هم په نظامي جامه کې وي که په عامه د ولس په جامه کې وي. دی وایي چې هر څوک مسؤلیت لري د خپل د هېواد لپاره په هماغه خپل اندازه باندې مسؤلیت ادا کړي. همدارنګه دی وایي چې د خیبې خلک باید قیام وکړي، راجګ شي او د کاکا مراد د قاتلونو د پیدا کولو لپاره د چارواکو نه پوښتنه وکړي او غوښتنه دې وکړي. دی وایي خلک ورسره ودرېږي، نور قومونه هم دوی سره یو ځای کېږي، یوازې د غږ سړی چې پیدا شي او نور خلک ولس دې ته آماده دي چې ملي قیام وکړي. همدارنګه وروستۍ ده چې حل لاره ویلې یوه ساده ژبه کې ویلې چې په ټوله کې جګړه دلته د ملک او د ملا ترمنځ ده، او همدارنګه هغه اصلي لامل همدا ده چې د ولس ویښتیا نشته دی او د دوی مړوالی دی. لیکوال او ژورنالیست خالد ارزښت بیا په دې نظر و چې مخکې له دې چې پیښه کېږي مسؤلین باید د هغې پیښې مهار وکړي، که مهار کېږي نه اقلا باید دومره وشي چې وروسته باید بیا پلټنې په سمه توګه وشي چې په آینده کې دغسې پیښې رامنځته نه شي. د کاکا مراد مرستې دی وایي او خدمات اصلي مستحقو خلکو ته رسېدلې. یوازینۍ پروژې د کاکا مراد یادې کړې چې درغلي پکې نه وه، پیسې وهنه پکې نه وي. کاکا مراد دی وایي د وژنې پیښه پلان شوې وه او طرحه شوې وه، ډیزاین شوې وه چې چارواکو خپله په دې کې لاس لرلو او دخیل و پکې، ځکه دی وایي چې په لرو پرتو سیمو کې دی نه دی وژل شوی، د ښار په منځ کې د باندې خلک راغلل او برید پې باندې وشو. حکومت د کاکا مراد د نیمګړو پروژو د بشپړولو په برخه کې د پاتې یاد کړلو. دی وایي چې کله چې کاکا مراد ووژل شو د هغې نه وروسته د کاکا مراد په پروژو کې نور تغیرات نه دي راغلي، او د ده هم په ټوله کې نظر همدا و چې ملي قیام د ټولو ناخوالو د ختمولو لپاره مهم دی او ټول ولس باید په یوه خوله شي او یوازې د غندنو او د فیسبوک او د رسنیو له لارې غندنې نه جوړېږي. قدرمن اورېدونکو، تاسو نه مننه چې تر دا دمه را سره مل وئ.